د ملا برادر کوم اقدام زړونه وګټل او د زلزله ځپلو اړوند یې کوم امر وکړ؟ په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند مطبوعاتي دفتر وایي چې نوموړي د حج فریضې مناسکوتر ادا کولو وروسته مدینې منورې ښار ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د زیارت کولو په موخه تللی. سرچینه زیاتوي محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د نبوي مسجد په ریاض الجنه کې 2 رکعت لمونځ ادا کړ، دعا یې وکړه او ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مزار دیدار وکړ. د یادولو وړ ده چې ریاض الجنه ته د تللو پر مهال ورته ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل او پای ته ورسېده. له دې سره هممهاله د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې ورځې زلزلې له امله هیوادوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې ده. ملا عبدالغني برادر چې طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیسیون مشري هم پر غاړه لري، ټولو اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پیښو ځایونو ته ځان ورسوي، له ټولو شته امکاناتو کار واخلي، د زیانمن شویو هیوادوالو ژوند وژغوري او هر ډول لازمي مرستې ورسره وکړي. د یادولو وړ ده چې د پکتیکا سیمهیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د پرونۍ زلزلې د ټپیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. د پکتیکا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه په خبره پرونۍ زلزله د دې ولایت په برمل ګیان او زیړنګ ولسوالۍ کې شوې چې په پایله کې لسګونه کورونه نړېدلي دي. ښاغلی حذیفه زیاتوي د دې پیښې ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي او په خبره یې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.